ژوندی مثال دی. لکه یو سړي پېښور کې وایي چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي، د ده غوندې کلام زم جوړولی شم. نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی دی، زم داسې شعرونه جوړولی شم. یو ملنګ و، هغه ورته ویل جوړولی شي؟ وایي جي بلکل. ورته ویل جوړ که ده پسې چې سر زما سامان زما، سر زما سامان زما، زار شتر جانان زما، سر زما سامان زما، زار شتر جانان زما، سر زما سامان زما. اندازه کول رحمان بابا غوندې کلام به په پښتو ژبه کې تر قیامته پورې پښتون دنیا جوړ نه کړي. یو قصیده یې ده، وی ای عاقله غوږولې سما ته، مرګل نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته، د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالا شي وایم تا ته، د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالا شي وایم تا ته، ډېرې ماتې کړې مرۍ د خبرجنو. خبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته، بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو، نظر وکړه سکندر پسې دارا ته، په ژوند دلې توبه وباسه رحمانه، چې قیامت کې شرمنده نشې مولا ته. دا کلام ورځ دې تېره په شومۍ کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه، که پوهېږي په شتاب شتاب دې تله دي، غافل مشه د دې دهر له شتابه، په هغې جهان به سرنګ جواب ورکړې، چې په دې جهان عاجز یې له جوابه. د کاغذ